په اروپایي هیوادونو کې د میشتو درنو هیوادوالو د پام وړ د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت تل هڅه کوي چې په بهر کې په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د میشت افغانانو له مشروع حقونو دفاع وکړي او نوموړو ته اسانه کونسلي خدمتونه وړاندې کړي د بهرنیو چارو وزارت خپلو هیوادوالو ته د غوره خدمتونو د ترسره کولو په موخه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي او کونسلي استازولیو بیا غوښتنه کړې ده چې لږ تر لږه د کونسلي چارو په برخه کې له مرکز سره تعامل وکړي خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې د یادو ډیرو استازولیو له لورې کړنې د مرکز سره په نه همغږۍ خپلسرۍ او له شته منل شوي اصولو څخه په ښکاره سرغړونې پر مخ بیول کیږي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې میشتو هیوادوالو ته یو ځل بیا خبر ورکوي چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نیټې وروسته د لندن، بیلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لورې کونسلي خدمتونه لکه وثایق، تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورت صدور، پاسپورت تمدیدي سټیکر، ویزې سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لورې د منلو وړ نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجرات ترسره کیږي د یادول وړ ده چې بهرمیشتي هیوادوال او بهرنیان کولی شي چې د افغانستان له پورتنیو استازولیو پرته په نورو هیوادونو کې د افغانستان اسلامي امارت استازولیو ته قونسلي خدمتونو او ویزو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه وکړي